د لوی او مهربانه څښتن تعالی پر سپېڅلي نامه د افغانستان د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او د ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال پر مشرۍ یو پلاوی متحده عربي اماراتو ته په یو سفر باندې تللی و. د دغه سفر موخه څه شی وه او لاسته راوړنې څه شوي؟ وموغوښتل چې د همدغې سفر د لاسته راوړنو او موخو لپاره د افغانستان د ریاست الوزرا د لومړي مرستیال ښاغلي ملا عبدالغني برادر سره ځانګړې مرکه ولرو. ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ ښاغلی برادر. ستاسو نوم ډېره مننه د دې لپاره چې موږ خپل ملت ته د دغه سفر په هکله وضاحت ورکړو. دا ډېره ښه پوښتنه ده. په اوله ورځ چې ابوظبي ته ورغلو تقریبا دغسې د 3 بجو ټیم و، نو بیا هغه فاتحې کې موږ ګډون ورسره وکړی چې خود یې هغه قایم مقامه دغه وفات شوي چې ورور یې و، د هغه سره مو د فاتحې تعزیت وړاندې کړي او مو پر نورو خبرو باندې مو هم ډېر بحث وکړي سره. تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې هلته مو د فاتحې هغه مراسم چې و هغې کې مو ګډون وکړ، هلته لاړئ. د دې نه غیر نور د چا سره ولیدل په دې سفر کې؟ څه د تجارانو سره مثلا څه خبره وه. بیا تجاران موږ داسې کړله چې یا ابوظبي ته یا په دوبۍ کې معنا یو ځای سره راغونډ شي. بیا موږ هغه محفل ته ورسو، خو بیا دا شو چې موږ په ابوظبي کې وو، نو ټوله د دغه د دوبۍ دغه هم راغله تجاران و ابوظبي ته، نو زیات تعداد تجاران وو. یوازې د ابوظبي د هغې ځای خپل تجاران وو که افغان تجاران هم پکې وو؟ نه، د ابوظبي تجاران خپله نه وو پکښې، ټول د افغانستان تجاران وو. یعنې زموږ آرزو هم دا وه چې دا وغواړو ووینو او تشویق یې کړو چې د افغانستان دپاره دوی خپل کار و خدمت په لاره واچوي او هغه کومه سرمایه ګذاري و سرمایه داري چې دوی لري هغه په افغانستان کې پانګونه وکړي، نوره سرمایه ګذاري وکړي. نو بیا هغه و چې ټوله تجاران راجمع شوله، په هغه کې ما خبره وکړله، دوی هم خبره وکړله. تجارانو چې کوم مشکلات یې درلوده هغه موږ د دوی مشکلات واورېدله او موږ دوی ته اطمینان ورکړي. موږ الحمدلله په افغانستان کې وضعیت ارام دی. بلې، تاسې د مشکلاتو یادونه وکړه. تجارانو ته عمده مشکلات یې تاسې ته څه شی وویل دلته د پانګونې پر وړاندې باندې چې کوم خنډونه وو؟ عمده مشکلات یې دا ویله چې د امنیت په باب باندې څه خبره کوله او بل خپل دغه په هکله هم خبره کوله د تحفظ په باب. مال هغه خو په دنیا کې که یو څه پیښېږي په یو هفته و میاشت کې چې هغه مسؤل ملک بولې په حق هم یو وخت یو څه پیښېږي. نو په افغانستان کې الحمدلله وضعیت تر پخوا یو په اتیا باندې مثلا بهبود دی، پرمختګ دی د امنیت په باب او د تجارانو د مالو د هر څه دپاره مثلا د امنیت چارې برابرې دي، کوم مشکل به نه وي. بیا د هغوی هغه قناعت بخشه ځوابونه یې درته څه شي او تاسې در سره ومنله چې دوی راځي په افغانستان کې پانګونه کوي؟ د دوی خو داسې کوم خبره چې وه مثلا د ویزو په باب خبره وه. بیا ما دا اطمینان ورکړ چې سبا موږ د کوربنو سره چې موږ هلته په ابوظبي کې وو، موږ دا ورته ویله چې سبا د خیره موږ د دوی یو وزیر دی چې هغه افغانستان ته یو وخت راغلی هم و، د هغه سره موږ وینو. یوازنۍ اوله به دغه ستاسې خبره د ویزو چې تاسې مشکلات لرئ دغه موضوع به موږ انشاءالله د دوی سره شریکه کړو. بل یې د بندیانو خبره هم ذکر کړله، بیا مو هغه هم د ځانه سره دغه کړله. یعنې چې کوم وخت کې بیا د هغو سره موږ کوم مجلس کوه نو هغه دوی چې کوم مشکل درلوده یعنې هلته په ابوظبي کې او یا دلته په افغانستان کې، یعنې ډېر په دې باندې راضي او خوشحاله ښکاره شوله چې موږ کوم اطمینان دوی ته ورکړي. تاسې وړاندې په خپلو خبرو کې د یادونه وکړه چې هلته مو د مسؤلینو سره د ویزو په ارتباط باندې خبرې وکړي. د ویزو ستونزه واقعا ډېره جدي ده، د هغوی ځواب درته څه شی و؟ د هغو جواب موږ ته مثبت و. هغو دا خبره راته وکړه چې بیخي بالکل ځکه کاتب هلته ناست و د دوی چې سکرتر یې و، هغو ته یې دستي اشاره وکړله چې دا ولیکئ. او بل موږ د بندیانو په هکله خبره وکړله چې موږ لا کم بندیان چې دلته ستاسو سره بندیان دي او وخت و نیټه یې کمه پاتې، هغه تاسې د دغه فاتحې و او د دغه تعزیت په خاطر باندې تاسې هغه معاف کړي، یعنې هغه لږ بند چې پاته دی خوشې کړي، آزاد یې کړي. او کوم چې هغه دوسیې لري هغه تاسې افغانستان ته راواستوئ، هلته به دوسیې زموږ سره یي، دوی به هم هلته زموږ سره په جیل په بندیخانه کې. نو دوی دا وویله چې یعنې بل وخت هم موږ داسې کړي وه چې کوم لږ دوسیه والا بندیان وه
یعنی عمر د قید یې لږ پاتې و، هغه مو آزاد کړل. چې به دوسیه بې درلوده هغه موږ افغانستان ته واپس کړل. د افغانستان الوتکې او د افغانستان الوتنې متحده عربي اماراتو ته عادي دي، ولې د هغوی پروازونه افغانستان ته بند دي. په دې تړاو مو د هغوی د مسؤلینو سره خبرې وکړې؟ د هغه وعده راسره وکړله چې بس په انشاءالله په دا لږ عمر کې به موږ خپل پروازونه افغانستان ته شروع کړو. د کامیرو د اریانا ترڅنګ به انشاءالله زموږ پروازونه هم شروع شي افغانستان ته. بله، یو شمېر تجاران او هغه تاسې وړاندې په خپلو خبرو کې یادونه مو کړه افغانان او افغان تجاران په نورو هیوادونو کې سرمایه گذاري کوي. دوی به وړاندې ویلي چې په افغانستان کې ناامني ده او د ناامنۍ د وجې دلته دوی سرمایه گذاري نشي کولی. اوس دوی څومره قانع شو او په کومو برخو کې دوی ته دلته زمینه اوس برابره ده چې راشي او دلته سرمایه گذاري وکړي؟ دوی خو تقریبا چې پخوا دوی په کوم بخش کې د سرمایه گذاري یا د خپلو پانګونو دغه درلودی، هغه اکثره داسې و چې په افغانستان کې، یعنې په بهر کې نو خو ما ته نه رامعلومېږي، نه هغه موږ ته خبره کړې ده چې موږ په بهر کې مقصد د چیش پانګونه کړې ده یا کومه سرمایه ګذاري کړې ده. خو په افغانستان کې دا راته وویله چې هلته موږ مثلا معدن دي په هغه کې سرمایه ګذاري کوو، قراردادونه کوو. بلې، دغه افغان تجارانو چې تاسو ته ویلي چې په دوی به په افغانستان کې په بندونو باندې به سرمایه ګذاري وکړي یا به د قانونو په برخه کې به دوی سرمایه ګذاري وکړي، د یو مسؤل چارواکي په صفت مو ته څومره ډاډ ورکړه او څومره زمینه به ورته برابره کوي؟ یو د کابل ښار دی چې تقریبا میلیونونه افغانان پکې اوسېږي، چې یعنې 7 میلیونه 8 میلیونه موږ اورو چې یعنې اوس یې نفوس په هغه اندازه زیات دی چې هغه په کابل ښار کې اوسېږي. نو چې موږ دغه ټوله عوامو خاص خلکو ته هلته خپله ژوند او زندګي کوي، نو دوی ته هم په دې باره کې اطمینان ورکړي چې کوم مشکل نشته. ستاسې د هر مشکل د حلولو دپاره موږ ژمن یو او موږ دا تضمین درکوو چې کوم مشکل ته په هر بخش کې پیښیږي هغه مثلا موږ در حلوو. بلې، د دې نه غیر ښاغلی برادر، په افغانستان کې یو شمېر تجاران دي غواړي چې په بېلابېلو برخو کې دوی سرمایه ګذاري وکړي، د مثال په ډول باندې پوهنتونونه جوړ کړي، مکاتب جوړ کړي، په تعلیمي برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، نورو برخو کې سرمایه ګذاري وکړي، ولې دوی بیا شکایت کوي چې دولت ورته جواز نه ورکوي، یا د پوهنتون جواز ورته نه ورکوي، یا د مکتب جواز ورته نه ورکوي. دغه شانتې خلک په داخل د افغانستان کې د داسې زمینه به ورته د سرمایه ګذاري تاسې برابره کوي؟ دغه په هکله ما ته داسې خاص معلومات نشته چې اوس یو چا دې دا خبره پر موږ عرض کړې موږ دې منفي جواب ورکړی، دا پته ما ته نشته. موږ خو د افغانستان الحمدلله سر و زیر د معدنیاتو ډک دی، هر څه شته پکښې کې، هغه که نفت وي که ګاز وي. ګاز هم موږ الحمدلله 2-3 ځایه په افغانستان کې لرو. نفت هم دغه رقم دي چې بیخي بې شمېره زیات دي. مثلا حتی نورې دغسې معدنیات دي چې هر څوک کولی شي خپله سرمایه ګذاري پکښې وکړي. خو دا د پوهنتون یا د مکتب په جوړولو کې داسې خبره ما نه په یاد کېږي، نه چا پر موږ عرض کړې ده چې موږ دې منفي جواب ورکړی. زیات ځوانان دي چې هغوی تحصیل کرده دي، تحصیل یې کړی دی تر د لیسانس تر کچې، د ماسټرۍ تر کچې، دکتورا تر کچې، ولې د کار د زمینه ورته تر اوسه پورې نه ده برابره شوې. ډاډ ورته ورکوئ چې انشاءالله زمینه به ورته برابره کوي په آینده کې؟ محترمه، دا کوم وزارتونه چې دي یا دا کوم ریاستونه چې دي، صرف په هغه کې به 10 کسه زموږ نوي پر سر دغه راغلي چې هغه به یا وزیر یا به معاون یا به نور داسې ریاستو والی. نور د اکثره طبقه ګرد هغه خلک دي چې نوي نوي ځوانان دي، تحصیلونه یې کړي دي، هغه په دغه وزارتو کې خپل کار او خدمت کوي. نورو ته هم دغه دی چې هغه آماده اوسي دې ته انشاءالله موږ به په خپلو وزارتو په خپلو ریاستو چې هر څوک دا کار په هغه بخش کې مناسب و موږ د هغو دپاره زمینه د کار او د خدمت ور برابرو. موږ نه غواړو دا چې دوی د افغانستان څخه ولاړ شي چې یا پر لارې مړه شي او یا دریاب کې غرق شي یا نور مشکلات ورته پیدا شي. موږ ډېره خواخوږي په دې، یعنې اکثر وخت موږ په دې باندې ډېر خواشیني او ډېر دلدرد یو چې اوس افغانان دې مقصد ځي. اوس دا ریسکو دغه په دې پورې اړه نه لري که سړی په خپل ملک کې ناست وي بس چې دا د ماښام یو ګوله ور ورسېږي، دا هم ګټه خبره ده. خو هلته هغه عزت کوم دغه چې دی هغه دغه نشته. بیا د خپل ملک عزت
په هیڅ ملک کې نشته. یعنی تاسې ولس ته ډاډ ورکوي که چېرته پانګونه وشي، دلته فابریکې جوړې شي، دلته د اوبو بندونه جوړ شي، په سرمایه ګذاري وشي، زیات افغانانو ته به د کار زمینه برابره شي؟ الحمدلله چې د هغه په دا اوس کې زموږ سره کومه ژمنه وسوله د هغو مشرانو د عبدالزبۍ چې زما سره کومې ژمنې کړي دي، یعنی تقریبا هغه کوم چې دوی ما ته یاد کړي دي چې موږ په دغه کارو کې موږ د سرمایه ګذاري کوو او قراردادونه کوو، په دې کې په لکو خدمتونه افغانانو ځوانانو ته پیدا کېږي، د کار زمینه ورته پیدا کېږي. ډېره زیاته مننه کوو چې قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او په دې مهمو مسلو مو هېوادوالو ته معلومات ورکړل. تا نوم ډېره مننه چې بس دا زموږ اواز خپل ملت ته ورسېږي او هغه انشاءالله باید مطمئن وشي، کوم تشویش کوم فکر باید ونه لري. ډیره زیاته مننه د افغانستان د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او د ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو له تاسې هم ډیره زیاته مننه. بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو په پاک او سپېڅلي رمو سپارو. پاک الله مو.